ډیرو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې د نړۍ په هر ګوټ کې چې هستئ روغ جوړ خوشحاله او آرام اوسئ. تاسو ته بیا هم هرکلی وایو د خپرونې ته او خوشحاله یو چې بیا هم له تاسو سره هیله لرو زموږ خپرونې ستاسو خوښې شي. د دې اونۍ خپرونه زموږ پایلې په یادښت دی چې یادښت د کورني ژوند په هکله دی او کورنی ژوند تاسو خپله پوهیږو چې زموږ ستاسو د ژوند یوه مهمه برخه کورنی ژوند دی، ځکه کورنی ژوند مور دی، پلار دی، خور، ورور، ښځه، نارینه، دا ټول او د دې مناسبات تر خپلوان، دوستان، ځکه کورنی ژوند خپله یو قانون دی، باید سړی دې قانون ته پوه شي په هر څه باندې کورني ژوند باندې. نو ډیره مهمه او اساسه خبره ده کورنی ژوند، ځکه چې هر څه د کورنۍ نه پیدا کیږي. نو په دې برخه کې هیوادو صاحب یو څه مطلب برابر کړی د کورني ژوند په هکله، زیاتره به د هیوادو صاحب د خولې نه واورو چې هغه موږ تاسو ته څه وایي. هیوادو صاحب مهرباني. ډیره زیاته مننه فایزه جانې. خبره دا ته دلته اوسه یوه شیبه چې ته مزه چې تا یو ډیره ښه موضوع مطرح کړله. زه فکر کوم چې دا د ژوند تر ټولو مهمه مسله ده. ډیره زیاته مننه. خی تاسو به کنټرول وکړئ. قدرمن دوستانو سلام و درناوی وړاندې کوم. هیله ده چې جوړه و روغ اوسید. شنونده ها و بیننده های عزیز و گرامی، من نمیفهم صدای ما چطور است، میشنوین نه؟ در هر صورت سلام و احترام تقدیم میکنم. جور و سلامت باشین. گران و حضرت را نزدې خویندو ورونو او ځوانانو، د نننۍ خپرونې یادښت موږ په کورني ژوند باندې لیکلی او په دې باندې مو فکر وکړ چې سیاستونه خو دا ټول رادیوګانې او تلویزیونونه پې اخته دي. دننه په افغانستان کې سیاست او له خلکو سره د چال چلند و دولتداري او له وطن نه د باندې دلته جبهه جوړیږي، ولته جبهه جوړیږي، دلته د فلاني دولت د تیر دولت یا د اوسني دولت څوک ستاینې کوي، څوک غندنې کوي. په هر حال موږ لازم وګڼله چې د ټولو اساسو بنیاد د کورنۍ ژوند ده. په کورني ژوند کې ښځه میړه دا خو بیا وروسته راځي، اما لومړی د مور و پلار په باب خبرې کوو، بیا د اولادونو او ورپسې د ښځې و میړه. وګورئ، مور او پلار د یوې لویې کورنۍ د جوړېدو اساس او بنیاد ده، بنسټ یې همدوی دي. که چیرې دغه ودونه د خوښې له مخې نه وي شوي، خوښه داسې نه نو چې په بازار کې هر څوک هم خوښ کړل او بیا لاړ شو ورسره واده وکړو. لاقل پېژندنه شناختي د دغه هلک نه او یا د دغه نجلۍ نه چې موږ ورسره واده کوو، بیا یې له کورنۍ سره مطرح کړو. که موږ انتخابوو دا ځوانان، نو لاړ دي چې مور پلار سره دا مسله مطرح کړي چې دغسې یو هلک ده یا دغسې یوه نجلۍ ده، زه غواړم د دې سره د واده فکر لرم چې ورسره ګډ ژوند جوړ کړم. دا خپل تفکر او معلومات او د مور و پلار تفکر او معلومات و مشوره له هغې نه وروسته په کورنۍ کې نور کسان چې دي لکه مشران ورونه، مشران خویندې، دغه په تفاهم سره دا کار وشي. دا مو ځکه ویلې کله چې واده وشي نتایجو او پایلو یې ښودلې ده چې 2% د دې ودونو ناکامه او له بدمرغیو سره مخامخ. ځکه دا یوازې یو احساسي شناخت و چې له یو چا نه مو پیدا کړی په کار کې یا په لاره کې یا د یوه لرې خپلوانه ده یا خپلوان ده، هلک یا نجلۍ، او زمونږ زړه یې وړی ده او علاقه یې موږ ته ښودلې یا موږ ورسره علاقه ښیو، بیا راځو نو هغې سره واده کړو. دا ډېره مهمه مسله ده چې په دې کې مشوره وشي. ښه، کله چې نو بیا کورنی ژوند را پیل شي، هلته خو نو دغه ښځه چې راځي دې کور ته یا دغه نارینه هلک چې هلته ځي زوم کېږي، نو هلته خو خواښې ده، خسر ده، هلته خو اوښیګان دي، هلته خو باجګان دي، هلته خو خینې دي، هلته خو لیورونه دي، هلته دا نور نومونه ډېر به زما په یاد که نه به مې په یاد که نه، دا د لیورونو ښځې دي،
این درورګانې دي دغه ټول هلته له تا نه توقع لري دا ټول د تا نه د دې توقع لري چې ته څنګه برخورد کنی. ببینید بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، وقت عروسی به مشوره همه خانواده شود. خوش انتخاب خوب شما جوانا بکنید، اما مشوره با خانواده شود و تحقیق شود. یک انتخاب احساساتی نباشه، بلکه از عمق شناخت و تفکر باید این کار شد. خب وقتی آمدیم اونجا خوی خانواده بزرگ است، حال خصوص خسر است، یازنه هاست و نیفان باجه هاست و خیاشنه هاست و از این قبیل گپا بسیار زیاد است. اینا اونجا این مناسبات چی؟ وقتی این مناسبات درست نباشه، نه تنها که دو جوان زندگیش خوب نیست، بلکه امو خشوع و خسری که است با یازنه ها و خیاشنه ها و باجه، زندگی همدیگه بسیار پردرد و پرغم است. هر روز جنگ و دعواست، هر روز نارامی است. از کجا نشأت میکنی؟ از جایی که امی دو جوان، یعنی ای داماد و ای دختر ما، یا ای عروس ما و یا ای بچه ما، اینا اصلا هیچ پروای از احترام خشوع و خسر را نداشته باشه، از خیاشنه و باجه را نداشته باشه و از یازنه را یا فامیل مقابله، فامیل مثلا شوهر خود یا فامیل خانم خود. این از این که شروع بشه. وقتی توافق باشه که بله ما تو عروسی کردیم، حالا دیگه تو هم یک فامیل داریم، ما بیا که امیر صمیمانه دوست داشته باشیم، ما برای خود زندگی میکنیم، اما اونا را نباید ناامید بسازیم. در ذکر خواهی و خسر لیاز و پاسی و کچی اوغوی دا اولاد را لوی کرده که علک دو کنجلی ده، یا لور را لوی کرده یا زوی را لوی کرده، اگه تا توقع لري چې درناوی وکړي، هیڅ خدمت مکو، هیڅ کار مکو، ما ورته چای ده، ما ورته ډوډۍ، مګر لاخل یو ښه خوش هغه ښه چلند ورسره ولري، د احترام نه ډک چلند ولري کنه، که ورسره مرسته کولی شي ډېره ده، که نه لاقل پوښتنه خو یې وکړي، په ټلیفون کې یې پوښتنه وکړه که یو کور کې نه اوسېږي. یعنې دا هغه مسایل دي چې د زوی او د لور، د مور او د پلار، د خواښې او د خسر مناسبات خرابوي. تو خدای هم داسې ده که نه؟ زه تاسو قدرمن دوستان شاید شئ دیدي دا دونه حزبونو، ګوندونو، دولتونو او سیاستونو پسې ګرځو او خپل کور هم پرېښی ده. په خپل کور کې موږ مناسبات د خپلې ښځې سره سم نه دي، له میړه سره هم سم نه دي، له خواښې سره، له خسر سره، له زوم سره، له انګور سره، له ورور سره، له خور سره، له باجه سره، له اوښیګانو سره، اوښې د خور لخوا، اوښې د خپلې ښځې لخوا، یا د میړه لخوا یا د ورور لخوا. ښه این دغسې یو ژوند چې کور کې د تمام ورځ نارامي، بېاعتمادي، جګړې، او راځي بیا په هماغه کور کې سیاست هم کوي، کله دا دولت غواړي او کله هغه دولت غواړي. دا دومره دولتونه چې تیر شول، دا کوم یو زمونږ د تره زامن ول، یا زمونږ د ماما اولادونه ول، یا د ترور زامن ول، خو یو دولت هم موږ نه پېژنو. هماغه دولتونو خپل ځان یې وخوړه او موږ یې وخوړو. اوس راشئ د کورنۍ باندې خو فکر وکړو که کورنۍ ژوند یو داسې بحث ده چې دا پای نه لري. خب وقتی ما حال سر اولادای خود فکر کنیم، اینمی دامادی که یا امی عروسی که صاحب اولاد شد، نه ببخشید صدای مرا شنونده همکارای من میگه که شنیدن نمیشه صحیح، خب مشکل تکنیکی شاید باشه. در هر صورت وقتی ای اولاد دار شدن، ای اولادا که پای بسیار منفی از پدر خود میشنوه یا از مادر خود در رابطه با طرف مقابل، و اینا نسبت به پدر کلان خود یا نسبت به مادر کلان خود، مادر کلان مادری و پدر کلان مادری، یا مادر کلان پدری یا پدر کلان پدری، این
در این رابطه حرفای منفی میشنوه به خاطر که این زن و شوی با هم چندانی جور نیست و اینا به خانواده های هم دیگه خود احترام نداره. تو رو خدا همه است یعنی. و این اطفال نسبت به پدر کلان و نسبت به مادر کلان یک ذهنیت منفی داره. حتی ما شنیدیم که نواسه برای مادر کلان خود گفته یا برای پدر کلان خود که خانه ما نبیاد دیگه. مونږ داسې کسان مونږ ته ټلیفون کوي په خپرونه کې او داسې کسان مونږ لیدلی دي دننه په افغانستان کې. دلته خو مو شکر ده نه دي لیدلي ځکه چې دومره ډېر فامیلي روابط دلته نشته، اما افغانستان کې هم داسې کسان لیدلی دي چې هغوی خپل نیاته خپل نیکه ته یې ویلي وای نور مونږ کره مه راځه. دا ځکه چې د مور منفي تبلیغاتي دي د اولاد ته یا د پلار منفي تبلیغاتي دي چې دا خپل مور یې ورته منفي تبلیغ کړی ده په ذهن کې ذهن یې ورته اړولی یا دا پلار یې ورته منفي معرفي کړ. بنان د پلار کورنۍ نه خوښېږي، د دغې مسیح یا یې د مور کورنۍ نه خوښېږي. څه شی دي؟ یا یې پیسو ته ورته سنجولې ده چې پیسې ته یې وشکوي د دې هلک له نیکه نه یا د دې نجلۍ، او یا هم کور میراث مسله ده. دا یو مسله. دویمه مسله یې دا ده چې نه غواړي د دې خوښې و خسر سره ژوند وکړي. ښه خو نه یې غواړئ نو چې نه یې غواړئ نو ولې هغه خوښې و خسر تاسو خفه کوئ، هغه مور او پلار خفه کوئ چې دغه یې زوی ده یا دغه یې لور ده. نو د دې دپاره خو یو منطقي لاره ګورئ، دغه د ژوند اساس و بنیاد ده. نن ورځ له بده مرغه په اروپا کې، په امریکا کې او په ټولې نړۍ کې چې افغانان خپاره شوي، د نن افغانستان نه خو موږ خبرې نه کوو، باور وکړئ چې د طلاقونو او د بدمرغیو او یو بل د بېلیدو او د دښمنیو حتی یوازینی لامل هم دا ده چې دغه واده دغه خوښي د دوه ځوانانو دا په دقیقه توګه نه ده سنجول شوي. د دې دپاره قدرمنو دوستانو موږ دغه بحثونه را پیل کړل د افغان غږ د راډیو تلویزیون نه چې د ډنمارک نه خپرېږي. موږ همیشه له سیاست نه ځان لرې ساتلی، البته سیاست هم که کوو ملي سیاست ده. موږ له کوم ګوندو سازمانو تنظیمو او یا کومې جبهې او یا کوم ادارې سره نه ښه مناسبات لرو او نه بد مناسبات لرو. زموږ وطنداران دي، موږ ټولو درنه، اما دغه مسایل دي چې هغه موږ واداره کوي دلته دا نشرات وکړو. یو کورنی ژوند، دوه مهاجرتونه څه ډول دي، او اوس چې څوک له افغانستانه وځي هغوی ته باید اطلاعات ورکړو چې د مهاجرت چې ته کوې آیا دلته دا امکان شته که نشته. د دې په څنګ کې په دغه هیوادو کې چې موږ اوسو، د هغې کشورهایی که ما هستیم، د هغې کشورهای بیرون از افغانستان که مهاجر هستیم، خب منفی پاکستان و ایران که اونجا خب اصلا به نام انسانیت چیزی برای مهاجر نیست. مهاجرین اونو میبینیم که حتی پیساش هم نمیمانه که از پاکستان و از ایران بکشه، میگنی این پیسا را بان و خودت باید برای از. اما در این کشورهایی که دموکراسی است، بشردوستی است، اینجا خب خودی از اینا برات هم پیسا میده هم کار میده برات. اما مسئله مهم است که تهداب و اساس عروسی ها و تشکیل خانواده این به مبنای عقل و فراست و شناخت عقلی نیست، فقط شناخت حسی است. دیدیم یک کس خوش ما آمد یا یک کسی تحمیل میکنه دختر خود یا بچه خود سر ما، خویشای ما، دوستای ما و از این قبیل کپا. بنان قدرمن دوستانو هیله لرو چې په دغه برخه کې تاسو مونږ ته راهنمایي وکړئ، لارښوونه وکړئ. مونږ اړتیا لرو، ضرورت لرو دغه راډیو تلویزیون چې دلته د عربانو برخه، د کردانو برخه، د ایرانیانو برخه، د پاکستانیانو برخه، ډېرې برخې دي دلته. دغه یو برخه د افغانستان د موږ 3 ساعته نشرات لرو، هر شنبه و یک شنبه. موږ سیاست نه کوو، مخکې په دغه مسایلو کې راځئ چې سره بحث وکړو کورنی ژوند څنګه ده. بیا همین مسئله زندگی خانوادگی را بحث کنیم دائمی و در این رابطه با هم همکار باشیم. جور و سلامت باشین قدرمن دوستان و نیکمرغه جوړ اوسئ، هوسا ژوند ولرئ. په خدای په موږ باندې ډېر ګران یاست.